بسم الله الرحمن الرحیم. تیر روز منظور موږ په کنډیشنل فارمیټینګ کې خبرې کړې وي او کنډیشنل فارمیټینګ کې موږ سره یو کلیر رولز یو منیج رولز دا پاتې وي. صحیح ده. مثلا زه غواړم دغه لما رولز د کنډیشنل فارمیټینګ کې ما دله یو ډول فارمیټ ورکو ورته چې ما سره څه شی وي په ټاپ 10 آیټمز کې ماته 15 دانې آیټمز وخیا او ما دې په دغه سي شین رنګ کې وخیا دا مې اوکې کو. نو چې زه اوس غواړم د دې سیل نه زه دغه رولز ختم کم دغه قانون ترې ختم کم نو دا به زه انتخابوم. چې کله مې انتخاب کو کنډیشنل فارمیټینګ ته به راشم کلیر رولز کې ورته وایم ما ته دغه رولز ختم کا د سلیکټ شوي سیلونو نه په دې باندې کلیک وکړه دغه سلیکټ شوي سیلونو نه بس رولز ختم شي. بل موږ سره کلیر رولز فرام انټایر شیټ نو کدا کنټرول زیټ سره بیرته مې دغه رول راوستل او زه ورته یم چې ما د دې کې هغه نوم په نښه کا په کوم کې چې موږ سره ا راغلی وي دلته به راشم ورته ما ټیکسټ دیټ کنټاین هغه خط ماته په نښه کا په کوم کې چې موږ سره ا راغلی وي نو ا وی ټولو کې راغلی ورته چې بی راغلی وي اوکې مې کو او دې کې مې څه وکړل دې کې مې مثلا یو فارمیټ ولا ورکو او فارمیټ زور ته څه ورکوم ټیکسټ دیټ کنټاین ماوس دا مې اوکې کړو. دی وګوره د یو سیل نه موږ زیات او همدارنګه د یو کالم نه موږ زیاتو کالمونو کې دغه فارمیټینګ کړی نو دا راشه انتخاب کا یا کنټرول ا سره ټول سیل انتخاب کا او دلته راشه کنډیشنل فارمیټینګ کې کلیر رولز فرام انټایر شیټ د مکمل شیټ نه مالا رولز ختم کا. بل موږ سره دی کلیر رولز فرام دیس ټیبل دا موږ سره اوس ټیبل نه دی منظوره دې د موږ سره ټیبل دې د موږ نشو ویلې زه به دا انتخاب کما زه ورته د ماته ټیبل کا نو ټیبل زموږ را روان دی ورته فارمیټ از ټیبل دې له مالا د یو ټیبل فارمیټ ورکا او چې کله زه په دې باندې کلیک وکم او دا اوکې کم نو ګوره منظوره موږ سره د ډیزاین بنوم باندې یو ټولز راغلل یو ټیب راغی او همدارنګه په دې کې اوس سرچینګ کولای شم دې ټیبل کې سرچینګ کولای شم خو مخکې مې سرچینګ نشو کولای زه ورته په دې باندې کلیک کوم دې ته فلټر بٹن وایي ورته په دې کې ماته څه انتخاب کا احمد راته پکې انتخاب کا احمد ته وې دغه دی ورته ډیلیټ کا په دې کې ماته هغه نفر انتخاب کا چې ماس چې څومره وي 15000 وي انټر کا وې دغه دوه نفر دي چې دې ماش موږ سره 15000 انتخاب کړي وای ورته ماته هغه نفر په نخښه کې د شما شي 15000 وي خانو دا مې وته دا بوت انتخاب یا ورته دا انتخاب فلټر بٹن ته راغلم ورته په دې کې ماته څوکا د 15000 آپشن راته پرې دا پکې راځي کلیر رولز ورته ما دا بګي 9000 انتخاب کا واځي 9000 ا 15000 کې موږ سره 15000 راځي نه 15 هغه یو تر نتیری کې دی په 15000 موږ ته پکې راولي نو دا په دې ټیبل کې اوس موږ څه کولای شو یعنی ټیبل نه زو څه کوم دا ټیبل مې انتخاب کو ولې کنډیشنل فارمیټینګ تر اعظم او په دې کې زه د فارمیټینګ مته ټاپ 10 کې موږ سره کم یو ټاپ دی وي 15000 والا ټاپ دی بل راځم ورته مو په دې کې ما سره سوکا ټیکسټ دیټ کنټاین احمد را لپاره انتخاب ودا ما سو کړلو نو زه به دا اوس انتخاب کوم دا ټیبل ورته د دې ټیبل نه ماته رول ختم کوم د براشم کلیر رولز تا کلیر رولز فرام دیس ټیبل د ټیبل څخه ماته رول ختم کړ نو په دې کې خبرې وي. بل موږ سره د کلیر رولز فرام دیس پیوټ ټیبل نو پیوټ ټیبل څه ته وایي نو دې لپاره به راشم انسرټ ته په انسرټ کې ورته پیوټ ټیبل ماته راکا پیوټ ټیبل د ټیبل 1 په نوم باندې غواړم ورته بالکل د ټیبل 1 په نوم باندې غواړم نو دلته وایي څه شی راولي زه ورته ماته سوکا ماته سیلری راول او سیلری سره کش کو دی ویلیو کې واچوا او تاسو سره سم اف سیلری درې نه ویل افغاني کې مجموعه ورته دا چا د پر دې ټیچر نیم راوخله دا په دې رو کې وته انسرټ کا نو تا دا وی احمد تاسو سره شپږنیم زره ماش دی د بلال او نیم زره دی نو دې موږ سره سمری راکې خلاصه راکې زموږ د ټیبل خلاصه موږ راکې
ورته هم دغه موږ سره کوم د استادان موږ سره کوم پروګرامونه ټیچ کوي دا نشه په دې رو کې ورته دا ټریک کا مونږ ته وای احمد دی احمد تا سره ډل ټیچ کوي د شپږ نیم زره معاش دی بلال موس ټیچ کوي در سره و نیم زره دی نو هر یو او اخیره کې ګرینډ ټوټل اندرلا درکو نو دله تاسو مثلا کنډیشن ور کړی دی دله انتخاب دا مې انتخاب کو او دلته راغلم هوم ټیپ ته کنډیشنل فارمیټینګ ته راغلم او بس مثلا یو رول وتا زه وته دغه رول ما انتخاب نو تاسو د دې پیوټ ټیبل نه سکای دینه ته دا کنډیشن دا شرطونه ته ختمای دا چې کول سره اون شوی وي بس اوس تر دا او کولای شي پوه شئ وراشم سبو کومه مېر د خپل ټیبل ته راشم بل موږ سره منیج رول له منظوره منیج رول څه کار کوي نو منیج رول که زرا شم او ما د خپل ټیبل له یو کنډیشن ورکړې وي یو شرط مې ورکړې وي او زه غواړم منیج رول ته راشم دا به انتخاب کوم منیج رول ته راغلم منیج رول کې وګورئ وي تاسو سره یو ډیټا بار سټایل په دې باندې اپلای دی نو دا به انتخاب کوم ورته ایډیټ رولز ته په دې کې څه ایډیټینګ کوي نو موږ پنځه آپشن ته دراولي چې هر څه پکې ته تر سره کوي دا آپشن باندې صحیح use a formula to determine which cell to permit دا به تاسو وکم خان خدا د دې په ریکارډینګ کې راځي نه بل نیو رولز دي ته یو نوې رول غواړې بس په نیو رول باندې کلیک وکړه چې پنځه رولو کې ستا هر یو رول خوښي هغه ورته اپلای کولای شي ډیلیټ رول دغه رول ما د څخه ختم کړ ورته نیو رولز تر اعظم او په نیو رولز کې څه ورته وایم ما دا ټیبل انتخاب کړی دی دلته راشه دې ټیبل مې انتخاب کړی ورته نیو رولز کې اول زرا دم کلیر رولز فرام سلیکټډ سیل او بیا راځم منیج رول ته new rules تر اعظم ورته use a formula to determine which cell to format تاسو سره منظوره یو ټیبل دی او په هغه کې ټیبل کې تاسو سره 100 نفر دي هغه کورس کې تاسو سره 0 نفر دي تو سرچینګ کې د صد نگانه سرچینګ کې د صد نگانه سرچینګ کې د سیلر د نگانه کا سرچینګ کوي د پروګرام د نگانه کا سرچینګ کوي د هر څه د نگانه چې سرچینګ کوي نو هغه تعالی هایلایټ کیږي په نخ کیږي وو دا غي د پاره به دغه اول به سوکم اول به دغه د یو نشورو او تر اخیری پورې به دغه کوم ځای کې چې سرچینګ کوم هغه به زه انتخاب کوم دا غي نه بدل تر شم او دلته می کلیک وکي او از ایکوال ټو علامه ورکم چې از ایکوال ټو علامه ورکړه دا غي نه بعد زور ته د نوم د نگانه سرچینګ کوم د ډیل د نگانه سرچینګ پروګرام نه د سیلری د نگانه سرچینګ کوم دوه پیرو ویب سلور بٹن وهي خدای د جوس موږ سره ویب سلور بٹن کار نه کوي موږ سره ریکارډینګ شروع دی بیا به از ایکوال ټو وهي چیر د سرچینګ کې ورته دغه د سرچینګ کوم سډول فارمیټ ورکه ورته ما هغه ماته سوکا هغه ماته په داسې فارمیټ کې راوړه اوکے بس دلته اوس سرچینګ کوا چې هر څه د لیکي د سیلری کې ونیم زره لیکي اته نیم زره لیکي چې هر څه لیکي هغه بس دلته هایلایټ کی ټول سیل باندې هایلایټ صحیح شو ما د سټول کړو ما د به لیکلي نه و نه دلته ولیکي بل اوس دا به د کی خبرې وي بس کنډیشن فارمیټ زموږ سره ختم شو څه کوي وکوي دا مثلا ټیبل نه دی منظور دی چې سرچینګ نشم کولای نو ځکه مثلا ټیبل نه دی د ایکسل د نگاه همدارنګه کله چې موږ ورډ پروګرام کې په ټیبل واغښتو نو موږ سره دوه ټیبونه اضافه شو او چې ایکسل کې خپل نو موږ سره یو ټیب اضافه کیږي نو کشیر د زغواړم د خپل ډیټا له سو کما د لزو ټیبل ورکم دا به انتخاب کوم منظوره او فارمیټ اس ټیبل کې براشم چې هر سټایل ته اپلای کې مختلف قسمه سټایلونه زموږ د ټیبلو پته دغه سټایل ته اپلای کوم او دا اوکے زمون ټیبل په موږ سټایلو واخلي د ټیبل کې تاسو کوي سرچینګ کوي نو هر ډول سرچینګ چې کوي کولای شي تم سورټ کراته نو سورټ کوي امراته څه د نگانه د پروګرام د نگانه مت سرچینګ وکي خو ایډیا نه موږ سره څه کړی غاډي وړي کړي دا ما د سکا بیرته زیټ ایک او کیسه کې مو سره تر اعظم ورته نه ماته smallest to largest بالکل برابر بیتا په ترتیب کې شي دا انتخاب کوم منظوره او دراغله ما
بیا هوم ټیب ته او په هوم ټیب کې فارمیټ از ټیبل ته راځم نو چې هر ډول سټایل ستا خوښوي د همغه ټیبل ته ورکولی شي چې زه ډیټا اضافه کوي ولاړ شي شاباسي همدغه اپ اپلای کېږي یعنې موږ سره څه کېږي همدغه قانون پې خپله اپلای کېږي فارمیټ از ټیبل کې راځم بل موږ سره نیو ټیبل دی څه شی دی منظوره نیو ټیبل سټایل ته په خپله خوښه باندې څه کوي ټیبل له سټایل ورکوي په خپله خوښه ټیبل له سټایل ورکولی شي نو ټیبل د ټیبل سټایل له څه نوم ورکې ورته مای ټیبل په نوم باندې مولا نوم ورکو اولنی هول ټیبل مکمل ټیبل سره راغلی نور ته فرست کالم لومړنی کالم تاسو سره څه ډول سټایل کې پکار دی ورته لومړنی کالم ما سره د سټایل کې پکار دی دا لومړنی کالم نشو سیکنډ کالم دویم کالم د سره په کوم رنگ کې پکار دی ورته دویم کالم مې دسي د سره رنگ کې خوښ دی فرست رو لومړنی رو د سره څه ډول سټایل کې پکار ده رو دا هم سره کالمونه منظوره اوس په روګانو ته راشو فرست رو موږ سره څه ډول سټایل کې پکار ده ورته همدغسې سره دا اوکې او سیکنډ رو دویمه رو څه ډول سټایل کې پکار ده ورته هم دویمه رو ما سره داسې پکار دا وبکې لږ بدل لاست کالم اخرنی کالم څه ډول سټایل کې پکار دی ورته ما داسې اوکې کا فرست کالم لومړنی کالم څه ډول سټایل کې پکار دی ورته ما داسې رنګ کې اوکې کا هډر رو د څه ډول سټایل هډر رو ولري په دې باندې د هډر رو وایو دا زموږ هډر رو ده ورته دغسې رنگ کې ټوټل رو څه ډول سټایل کې پکار ده ورته ټوټل رو میټل افیکس فل افیکس کې راځم دوه رنگونه ورته ورکوم دیتا دوه رنگونه ورکوم دا مې اوکې نو موږ سره اوس هغه سټایل راغلی وي دا زه انتخابوم د خپل ټیبل هغلته راغلم فارمیټ از ټیبل کې ورته هم زما چې کوم سټایل ورکړی نو زما سټایل پرې اپلای کا خو دې کې را نغله مطلب یې ټوټل رو ته هم چیک ولګوم او دلته فرست کالم ته هم چیک ولګوم لاست کالم ته هم چیک ولګوم او بینډډ رو یعنې تا روغان ته هم زه ولګوم زموږ ټیبل موږ په دغه سټایل کې ډیفاین کړی و هوم ټیب کې راځم فارمیټ از ټیبل کې دا هم سره په نیو ټیبل سټایل کې خبرې وي نیو فیورټ ټیبل سټایل څه ته وایي نو دا هماغه خبرې دي اب فیورټ ټیبل چې موږ وختي جوړ کړو نو دلته دې مثلا ریپورټ فلټر لیبل له څه ډول پکار دی مطلب فارمیټ ورکوه او دلته سټایل ورته انتخابوه دا اوکې کوه او د اخره کې اوکې کا نو کله ته فیورټ ټیبل ته اړئ ستا سره به هماغه شان سټایل کې راځي مشکل نشته منظور دا زمونږ په فارمیټ از ټیبل کې خبرې دي او دلته راشه موږ سره یو بل کمانډ دی set as default pivot table style for this document دې ډاکومنټ لپاره دی همدا as a default دی بس چې زه کلم دغه اخلم همدا موږ سره default کې خدا چې موږ سره نه دی پکار زه په دې فارمیټ کې ټیبل نه غواړم ورته زه په خپل خوښه باندې څه کوم بدیل نه یو ساده غونډه ډیزاین اخلم هغه موږ سره څه دی هغه زمونږه ټیبل دی بس ورته دغه سټایل کې ورته نه د سټایل کې د سټایل چې هر ډول سټایل کې ستا ټیبل پکاري ما ډول سټایل کې ټیبل یې اخیستلی شي پوه شو منظوره سیل سټایل به موږ سره سیل سټایل دی نو خیر سیل سټایل به مو وایي وخت لا شته دی ډېر فارمیټ از ټیبل ته راغلم دا انتخاب کوم دا مې ډیلیټ کړه رائټ کلیک ډیلیټ ټیچر سیلری ته راغلم زه به راشم منظوره د اسټډي ټیبل ته سټوډنټ ټیبل ته به راشم او په اسټډي کې موږ سره سیل سټایل دی څه شی دی سیل سټایل زه ورته دغه سیلونه زه انتخابوم دې له زه یو سټایل ورکوم نو څه ډول سټایل ورته داسې سټایل ورکوم دغه دویم سیلونه انتخابوم دې له دغسې سټایل ورکوم نو هر سیلونه ته خپل سټایل اپلای کولی شي منظوره پوه شوې مخکې هم موږ ټیبل له سټایل ورکوو دا موږ سیلونه له سټایل اپلای کولی شو
چې هر ډول سټایل ستا خوښوي هغه ته څه کولی شي دلته هغه سټایل اپلای کولی شي زه ورته یم زه دلته خپله خو څه کوم زه دلته خپله یو سټایل جوړوم مثلا دغسې یو څو روګانې ما انتخاب کړې او دا مې مرج کړو او دلته مې ولیکل چې ویلکم ټو سکل رایز ویلکم ټو سکل رایز مثلا ما څه ولیکل ویلکم ټو سکل رایز دا مې ولیکو منظوره دا مې کنټرول ای سره انتخاب کړو دا مې انتخاب کړو دا لږ رالویوم ورته داسې رالوی اوس دې له سټایل ورکوم دې سیل له ورته هم دې سیل له ما له داسې سټایل ورکوم او رالوی یم کا داسې رالوی یې کا دلته راځم دلته ورته څه کوم دلته یو بل ډیزاین اخلم دغسې یو ډیزاین مې واخیستو د یو څو دغسې قلمونه او دلته مې دا مرج کړو ورته یم ایس ټي ډي دلته مې ولیکل ایس ټي ډي ټیبل د سټوډنټ ټیبل دی منظوره موږ سره موږ سره ایس ټي ډي ټیبل دی نو دې رول څه ډول سټایل ورکوم نو بس سیل سټایل له به راشم ورته یم دې له زه دغه سټایل دې نه بعد دلته راشه ودرېږه ورته یم آی ډي دلته راشه ورته یم نیم دلته راشه ورته یم فادر نیم فادر سلیش نیم دلته ورته یم جاب دلته ورته یم سیلري نو چې هر څه تاسو لیکئ جاب خو موږ سره شاګردانو دغه ورته یم موږ سره پروګرام ورته لیکم څه ورته لیکم پروګرام دې خو ورته یم لیکم ټایم دې خو لیکم ورته یم ایډرس دې خو ورته لیکم مثلا پون نمبر پون سلیش نمبر او دې خو اخره کې لیکم څه شی اخره کې د دوی پروګرام خو مې لیکلی پون نمبر اخره کې د دوی څه لیکم مثلا اخره کې د دوی سټارټ ټایم لیکم څه لیکم سټارټ ټایم د شروع کېدو نیټه نو دا موږ څه واخیستل منظوره دا موږ د شاګردانو دغه واخیستو یو ټیبل غوندې نو په سیل سټایل کې زه څه کولی شم منظوره سیلونو له زه سټایل او همدارنګه نیو سټایل کې زه نوی سټایل جوړولی شم او په مرج سټایل کې زه دغه سټایل مرج کولی شم د یو ځای څخه بل ځای ته وړلی شم دا به انشاءالله سبا درته وکړم اوس دوړې دي اوس به ترې تېر شو که